وروسته له هغې چې د پاکستان پوځي رژیم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، د افغان بزګرو د لاسونو په تڼاکو ترلاسه شوي دغه حاصل ته پاکستاني ولسونه سترګې په لار دي. هارونه ټماټر تا سره په څو کیلو دي؟ 400 روپے کیلو دی. 400 روپے کیلو. تو ځینې یو دوه دانې ټماټر راواله دی چې دا څه ریټ کېږي. او کتونکو راځئ چې 2 دانې راواغسته ګورئ. 2 دانې ټماټر دي، دا تاسو لیدی شئ. استغفر الله یار، دا د 204 روپو. تورخم کې موټر چلونکي او د تازه سبزیو سوداګر وایي د لارې بندښت نه یوازې افغان لوري ته بلکې پاکستاني لوري ته هم درانه زیانونه اړولي. دوی له پاکستاني لوري غواړي چې ژر تر ژره دې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ خلاصه کړي. باید آینده کې دغه دروازه ترانزیټي لار باید بنده نشي چې دواړو ملکونو دغه باندې ډیره ګزاره روانه ده چې بنده شي. دا خو د دواړو ته تاوان دی، هم پاکستان ته تاوان دی، هم افغانستان ته تاوان دی. نو ځان له په موږ باندې په پاکستان باندې هم ډېر اغېز ګزاري. ځکه هلته 1 کیلو ټماټر په 800 کیلو کلدارې دي، 800. نو دلته هغو باندې هم ډېر هغو ته هم غټ تاوان رسوي او موږ ته هم تاوان رسوي. باید چې دواړه ته د سبزیجات لارې کولاو شي. په ورته مهال د افغانستان سرحدي پولیسو ریاست ویان عبدالله فاروقي وایي د تورخم په ګډون په فرضي کرښه پرتې نورې ټولې لارې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري تړل شوي دي. عامو مسافرینو او تجارانو وسایط یې د سپر په توګه هلته درولې دي. موږ همیشه کوشش کړی دی چې ټولو مسافرینو او تجارانو ته لازم سهولیتونه برابر کړو، خو اوسنی وضعیت د رامنځته کېدلو علت پاکستاني لوری ده. د تورخم دروازې بندېدلو له امله د فرضي کرښې دواړو لوریو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې ولاړې پاتې دي چې ورسره د دواړو لوریو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان لیدلی. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، تورخم.